جناب حضرت مولانا محمد آیات سے په خدمت کی گزارش کوما چې هغه په مختصر ټیم کې تاسو ته د خپل زرین او خیالات او اظهار کو فرمای. جناب حضرت مولانا محمد آیات چشتی سے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم رسولا ونبيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. د ټولو نه مخکې د درود شریف متعلق یو دوه خبرې درته کوم. تاسو به نورن درود شریف سره محبت ډیر شي او کسو کې سل پیری وی هغه بیا زیات کې 1500 به کې زر پیری به کې. الان کې الحمدلله دا ارساباغ شریف دا ټول په ذکر او په درود شریف باندې موتر او منور دی. ار کور ار یو بیٹک ار اوجرا ار دکان هغه په ذکر او په درود شریف باندې منور او معطر دی او آباد دی. امام غزالی رحمت الله علیه پر روایت د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا حدیث مبارک را نقل کړی دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې الله تعالی یو فرشتہ پیدا کړی دا او هغه فرشتہ چې د هغه سر چې د عرش مولا ته رسیدلې دي او خپې و مزمکه تل تخت السرات رسیدلې دي د و مزمکه لاندې هغه ته قدمونه رسیدلې خپې رسیدلې دي او خدای پاک چې څومره مخلوق پیدا کړی دی د تمام مخلوق برابر ورته الله تعالی وزر ورکړي دي. دومره عظیمه او لوی مخلوق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا فرشتہ الله تعالی سده بار پیدا کړی دی. کله چې زما یو امتی په ما باندې یو ځل درود شریف وي د عرش نه لاندې دریای نور دی. الله پاک دی فرشتي ته حکم کی اے ملائکی اے فرشتي دی دریای نور کی غوپشه. اوس دغه فرشتہ دومره لوی ده چې دا دریای نور چې د نور دریاب دی د خدای علم کې چې دا به څومره وي. دغه چې دا فرشتہ پکې ډوبه شي دی پکې ډوب پته ونه لګي دا دریاب به څومره وي. هغه دریاب کې دا فرشتہ غوپه شي ډوبه شي بیا راوچته شي خپل وزر خپل بدن خپل جسم خپل وجود دا اوړه چې یعنی ویسندي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دغه فرشتي دی وزر او د بدن دی وجود نه چې څومره ساس کې او ورزيږي ار یو ساس کې په بدله کې الله تعالی یو فرشتہ پیدا کی. ار یو ساس کی نه یو فرشتہ الله تعالی پیدا کی. دې فرشتو ډیوټي بسوي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمای زما دغه امتی چې په ما باندې یو ځل درود شریف ویلې دي د دې لپاره د قیامت تر ورځې پورې دا ټول فرشتي چې دا استغفار وای او د دې لپاره د خدای دربار کې د بخښنې سوال کوي. تاسو خدا سے دا درود شریف ویل لکه چې ته ویل یا کسب چې کم دې په زور باندې د جمعه تراغون کړي په مینه محبت باندې درود شریف وای. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى ال سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیه. امام شافعی رحمت الله علیه چا پس د وفات په خوب کې ولیدلو
خیستا کپڑی دی نورانی مخ دے جنتونو کی دے پا مزو کی دے خوشحالو کی دے اولاس کی قیمتی ملغلری دی موٹی کی قیمتی ملغلری دی دغه خوب لیدون کې ته تپوس کوي اے امام شافعی سے ته الله تعالی او بخله په کوم عمل او بخله ځکه چې په جنت کې او دومره خوشاله خدا خو خدای بخله خدا وای چې په کوم عمل الله تعالی بخله امام شافعی رحمت الله علیه هغه ورته دا نه وای چې ما خو قرآن مجید خدمت کړی دی په دې خدای او بخلم ما ډیر منځونه کړی دی په دې خدای او بخلم ما ډیر تلاوتونه کړی په دې خدای او بخلم ما ډیر نوافل کړی دي حجونه کړی عمره کړی دي په دې خدای او بخلم امام شافعی رحمت الله علیه ورته فرمایي کله چې وای زه تاسو نه را جدا شم الله تعالی ته مخامخ شم الله تعالی را تو فرمایل اے امام شافعی سے پدی باندې د بخم چې تازه ما په محبوب باندې دنیا کې ډیر درود شریف ویلی دي پدی عمل د بخم او یوازې بخم دی نه ستاب په جنت کې زه داسې استقبال وکما چې تا ته په لارو کوڅو کې حور او غلمان ولاړ دي ای سره به ملغلری وي او ته په جنت ته په شان او شوکت سره د نوزي ای به در باندې جنتی ملغلری شیندي وای دا ته چې د ما موټي کې ملغلر وای سپکه ما چې کم دی رونه ولي دا په ما باندې د جنت مخلوق چې حور دي غلمان دي ای په ما باندې نستلی دي شیندلی دي هغه نه ما یو څو ملغلر چې کم دی په دې موټي کې را بند کړی دي یعنی نیولې می دي نو درود شریف داسې وظیفه ده چې الله پاک تان محبوبه ده محبوب علیه الصلاۃ والسلام تان محبوبه ده حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک محمد نامی دی حضور صلی الله علیه وسلم نو مبارک محمد دی او دغه ولی کامل دغه نیک سړی دی د نو مبارک محمد دی دی وای ما د خلینا بچ کم نه خوشبویان خاتلې خلکو بیل جدا خلق خدا عطر په کپړو باندې باندې کی په صادر باندې کی په پټکی باندې کی اے سنت طریقه د پګیره باندې کی دا تاسو خو د خلونه خوشبویان او د عطر بویونه زی دا تاسو عطر سکای که سور سره کوي هغه ورته وای دغه محمد رحمت الله تعالی علیه وای ما په یو شپه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دیدار شو وای ما ته وای چې دا خلد را دی خو کا چې دا خپل کما دا د خپلې دلو قابل ده ځکه چې په دې خله باندې ته په ما باندې ډیر ډیر درود شریف ز په دې خله باندې په دې شوند باندې ادوانو جهان سردار مبارک صلی الله علیه و آله وسلم خپل کړي ما دا خو د غوی د محترو او مبارکو د شوند مبارکو خوشبوئی دا چې زمانه خیج نو درود شریف دا خپمینه محبت باندې وای دا د قرآن مجید محفل دی قرآن مجید تقریب دی یو څو خبره به د قرآن مجید په موضوع باندې رونو قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې زما د امت افضل ترین او محبوب ترین عمل چې د هغه د قرآن مجید تلاوت دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امت افضل ترین عبادت محبوب ترین عبادت دا د قرآن مجید تلاوت دیته فرمایلی دي قرآن مجید کې د دنیا پای دی دي د آخرتن پکې پای دی دي او دا د قرآن مجید معجزه ده بل کتاب چې دومره وی هغه څوک په یاد باندې نشي یادول بلکې د دې په نیمه باندې وی هغه څوک نشي یادول یو کتاب چې یو کس په یو ځل مطالعه کی یا دو ځل مطالعه کی د هغه ته نظر موړ شي هغه بیا هغه کتاب نه راخلی بیا د هغه کتاب مطالعه نه کوي بس یو ګډ کې پروتي قرآن داسې معجز کتاب دی داسې انقلابی کتاب دی داسې مؤثر کتاب دی چې تاسو وګورئ سوارلس نیم سوه کاله نه را روان دی خو چان اونوي چې سار مې د قرآن مجید تلاوت کړي پرون مې د قرآن مجید تلاوت کړي بل ورځ مې قرآن لوستل دی رمضان المبارک کې مې 15 او 10 ختمونه د قرآن وکړل بس دا کافی دی نور تلاوت نکوم نه سارا می راخلی مسلمان ماسپخین نه راخلی مازیګر نه راخلی دا طلبه کرام دا ورته ټول ورځ ناشتي ټول ماخام ماسختن ورته ناشتي چاند داونه چې د دې تلاوت بس ما پرون کړه د نه کوم بار بار تلاوت کوي بار بار قرآن لولي بار بار قرآن سره مینا او محبت اظهار کوي دي
ته خپل وخت ورکوي. دا طلبه کرام دي، دا ماشومان دي، دا د جماعت او د مدرسې ناستي خلک دي. په ذات د الله مې د قسم مې چې د دې د وجې خدای عذاب نه راولي. حدیث مبارک دی او بیا حدیث قدسی ده. الله تعالی محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي محبوبه زه چې کله د ځمکې خلکو ته عذاب ورکول اراده ولرم چې دای باندې عذاب راولم، خو چې په جماعت کې ناستي دا طلبه ووینم، دا نیکان صالحین علما ووینم، دغه د قرآن او د حدیث نشر کوونکي ووینم، زه خپل عذاب رکاو کم، خپل قهر په رحمت باندې بدل کم، زه دای باندې عذاب نه راولم. دا د دې برکت دی. دای سره چې څوک مینه محبت کوي دا د هغوی برکت دی. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه باندې انګریز اعتراض وکړو چې شاه ولی الله صاحب او د شاه ولی الله رحمت الله علیه په 2 کالو کې قرآن مجید حفظ کړو. د 2 کالو عمر کې چې شاه ولی الله رحمت الله علیه ټول قرآن یاد کړو، قرآن مجید حفظ کړو او اول د قرآن مجید تفسیر ترجمه په پارسی کې دا شاه ولی الله رحمت الله علیه کړی ده. شاه ولی الله رحمت الله علیه کړی ده. هغه وخت کې دا دفتری دا ټوله ژبه چې دا پارسی وه. وای د باندې انګریز اعتراض وکړو چې شاه ولی الله سره موږ منو چې قرآن کې هر څه شته دی، خو معدنیات د معدنیاتو طریقه دا پکې نشته دی. سره زر به څنګه جوړې، سپین زر به څنګه جوړې، پیتل به څنګه جوړې، دا معدنیاتو طریقه قرآن کې نشته دی. نور موږ منو چې قرآن کې هر څه موجود دی. شاه ولی الله صاحب د سر به اوس مناظره کې او سبق باس مباحثه کې سبق خبرې ورسره وکړي. داسې یو اوسپنه پراته وه او د قرآن مجید یو آیات ولوستلو، هغه اوسپنه باندې شف کو، هغه اوسپنې نه په هغه سات باندې سره زر جوړ شول. ورته وایي چې ته وایې قرآن مجید کې معدنیاتو طریقه نشته، قرآن خو ټول معدنیات دی. اسنه استاد ولار شي قرآن راوالی او کور کې چې کوم دې دچکی او پتیلی مخه تکې دی چې ځکه خیر استاد طریقه خو خودله. هغه د میا عمر سے واقعیا د وی خلا هغه نه ده لکه قرآن سوره فاتحه خو هغه ده، خو خلا د میا عمر سے نه ده. قرآن بتاتا تلاوت الا پیدا درکې چې پدې باندې تا پورا عمل وی، پورا عمل دی الا بدر ته پیدا درکې، دنیا کې بن پیدا درکې، بیا آخرت کې بن پیدا درکې چې دنیا کې د په عمل کو آخرت کې اندر ته پیدا ده. که دنیا کې د په عمل اونکو کډیر تلاوت کې او پس د وفات ان تا پس تلاوت کېږي تا ته پیدا نه به الټ عذاب درکې. څنګه زکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل اعمال کې فضائل قرآن کې یو واقعہ را نقل کړي. یو قبر والده هغه حافظ صاحب ته په خوب کې راللو، وای حافظ صاحب ته چې راشي مقبره ته نو خدای ته وګوره زما قبر په خوا کې تلاوت مکوه. الله دې موږ داسې سات نه اوسات. حافظ صاحب ته چې کله زما قبر مقبره ته راشي زما قبر سره د خدای لپاره تلاوت مکوه. حافظ صاحب ورته وای ولې تلاوت مکوه؟ ته چې کله راشي او ما سره د قبر په خوا کې تلاوت کې نو پرشتو سره سټکی دي، ګروزونه دي. حدیث مبارک کې راځي دومره غټ ګروزونه کله دنیا دا انسانان پیریان ټول راغون شي هغه سټک به اوچت نه کی، هغه ګروز به هغه به زینان اون خوځي. دومره غټ سټکی دي او ګروزونه دي د قبر والا او د آخرت والا پرشتو سره. وای چې ته کوم آیات لولي پرشتي ما ته باغی گزار را کوي، زما دا بدن وجود دا ټول ترمی شي او ما ته دغه پرشتي وای و بدبخته تا په دنیا کې دا آیات نو اوریدلې، و بدبخته تا په دنیا کې دا آیات نو اوریدلې. وای ته چې څومره آیاتونه تلاوت کې دومره ز ګروزونه خورم، دومره ز سټکونه خورم، دومره ز پلکونه خورم. ما ته پرشتي وای تا خو په دنیا کې دا تلاوت کړه ده او دې تلاوت دې اوریدلې ده، تا په عمل ولې نه ده کړې. الټا ما ته چې کوم نه نورن عذاب سیوا کیږي. اپې سب د خدای لپاره زما قبر خوا کې چې کوم نه تلاوت مکوه. نورو قرآن دا به الله تا ته پیدا درکې چې تا په دې باندې عمل وکړو.
حلال دی حلال وګڼل، حرام دی حرام وګڼل، نو هغه شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه ورته هغه اوسپنه باندې قرآن تلاوت وکړو، فوراً د هغې نه چې کوم دی سره زر جوړ شل. وایي ته وایې قرآن کې معدنیات، قرآن خو زبر زیر پیش هر یو حرف چې کوم دی دا معدنیات دی. قرآن کې د دنیا پایدې دي، د آخرتن پایدې دي، دنیا پکې پایدې څه دي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای موږ سره په بیت المال کې غله ډیره پرته وه، وای زه حضور علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې څوکیدار مقرر کړم. د څوکیدارۍ د هغې ډیوټي ماته حواله کړه چې ابو هريره صاحب ته به د دې څوکیداري کې، خو خیال کوه بیګا ته به یو کس راځي. حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي بیګا ته به یو شخص راځي او هغه به د دې غلې نه چې کوم دی غنم وړي، خو ګوره د هغه خبره ونه مني او پرې نه دی کلک به نیسي. ابو هريره صاحب اخواسین صادق خلکو چې په ډیوټۍ باندې ټوله شپه ویښ قرآن تلاوت کوي، او چې بیا ورته حضور علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل چې بیګا ته به یو غل راځي غلا به کوي، نو بیا خو ډېر چې کوم دی په دهان سره او په رجوع سره او ډېر په ویښه باندې شپه تېروي. چې کله شپه د نیمې نه واوړېدله یو سپینګیری بابا راللو او بورۍ ورسره د هغه غنمو نه غنم اچوي، د فوراً د لاس نه راونیولو. ورته وایي ښه ته غلا کې؟ ورته ابو هريره صاحب پرې مږده ډېر لوږې تندې دي را باندې او ډېر چې کوم دی کور کې د خوراک اسکاک پته نه لګي او لوږې تندې دي، غریبي ده، دا لوږه د غنم راته پرېږده. نه دی پرېږدم، تا خو زه حضور علیه الصلاۃ والسلام ته بوځمه. ورته وایي پرې مې ده ډېر فریادونه وکړل. نو رحماء بینهم رحم کون کی، نو صحابه هغې په باره کې الله تعالی فرمایي دا ډېر رحم کون کی دي. رحم پرې راللو پرېښودلو. حضور علیه الصلاۃ والسلام ته تپوس وکړو سحر ابو هريره صاحب بیګاني غل سره دې څه وکړل؟ قربان وایي ډېر فریادونه وکړل پرې مې ښودل. وایي دروغ یې درته ویلي د ابو هريره صاحب، بس هغه خو قربان ویل بیا به نه راځم. وایي بیګا ته به بیا راځي، خدای به بیګا بیا راځي. بیا ابو هريره صاحب ناست دی او هغه غنمو څوکیداري کوي، هغه غلې څوکیداري کوي. هغه ټیم شو بیا یو بابا یو سپینګیری راللو، بورۍ ورسرې ده، هغه غنمو نه غنم ډکوي، فوراً یې راونیولو. بیا ورته فریادونه شروع کړل. ابو هريره صاحب پرې رحم راللو پرېښودلو. سحر حضور علیه الصلاۃ والسلام تپوس کوي چې ابو هريره صاحب بیګاني غل سره څه وکړل؟ قربان ډېر فریادونه وکړل. ما خو تاسو ته راولم، خو هغه ډېر فریادونه وکړل او بس واده وکړه چې بیا به نه راځم. او یې ابو هريره صاحب دروغ یې درته ویلي دي، بیګا ته به دی بیا راځي، بیګا ته به دی بیا راځي. په درېیمه شپه باندې بیا راللو چې کله غنم پټۍ بورۍ یې ډکوله. ابو هريره ته وایي اوس خو دې نه پرېږدم، اوس خو به دې خامخا بوځم. هغه هم پوه شو چې اوس خو مې نه پرېږدي، راشه دا خو د حضور صلی الله علیه وسلم صحابي دی، دا خو مسلمان دی او دا چې کوم دی صحابه خو په دین باندې مین خلق دي، راشه یو خبره ورته وکړه، یو مسله ورته وښیه، په هغې باندې به دې پرېږدي. وی ابو هريره صاحب یو مسله درته کومه، یو مسله که پرېږدې مې؟ ورته وی وکړه راته پرېږدم دی. څه مسله ده؟ وی دا یاد وساته کلان چې د شپې نه اوده کېږي یا ستا مال حال پراتی او ته وایې چې دا دی الله په حفاظت کې وي، دې ته د هېڅ حکم څه ونه وایي. نو ابو هريره صاحب آیات الکرسي تلاوت کوه، آیات الکرسي تلاوت کوه، بس بېغمه خوب کوه، دې ته به هېڅ حکم څه نه وایي. اسغه پرېښودلو په دې مسله باندې. سار حضور علیه الصلاۃ والسلام تپوس کوي ابو هريره صاحب بیګاني غل سره د سوکل وای قربان اومینو مې تاسو ته راولم، هغه وې زه درته یو مسله کوم، که پرېږدې مې ما ورته مسله راته وکړه پرېږدم دی. وای هغه راته وویل چې کله د شپې نه اوده کېږي مال حال ته وایې چې زما د حفاظت کې وي آیات الکرسي وایه. حضور علیه الصلاۃ والسلام مسکی شو، وی ابو هريره صاحب دې ظالم خو ټول عمر کې چېرته رښتیا نه دي ویلي، خو بیګا تا ته خلا روښودله او رښتیا درته وویل. دا د پیژندو دا باباجي څوک ورته وی قربان نه، وی دا شیطانو
دا شیطانو بچ څوک وایي چې شیطان نه د غل نه ډاکونه مونږ او زمونږ مال په حفاظت کې وي دغه قرآن ته طریقه ښودلې ده. قرآن کې دغه مشکل حل شته دی. آیات الکرسی ووایه بېغمه اوده شه ستا مال هلته به څوک هم څه نه وایي. نو الله پاک دې په دې قرآن باندې زمونږ د ټولو عمل کول نصیب کړي. دغه کم ماشومانو چې قرآن مجید ختم کړی دی دا مبارک دي، والدین یې مبارک دي، مور او پلار یې مبارک دي. حدیث مبارک دی په یو بسم الله الرحمن الرحیم باندې الله تعالی شپږ کسان بخي. په یو بسم الله باندې الله پاک شپږ کسان بخي. یو په دغه استاد چې چا ورته وښودله دې په الله پاک بخي، د دې استاد والدین په الله پاک بخي درې شول. بل دا کم ماشوم کم طالب چې دا زده که دې په خدای بخي، د دغه ماشوم والدین په الله تعالی بخي، الله پاک دې ته مغفرت کوي. او بل حدیث مبارک دی چې کم ماشوم هغه وړو کوي او هغه کله خبرې شروع کوي تا ورته اول د قرآن مجید ټکي وښودلو، د خدای ذکر دې ورته وښودلو، کلمه مبارکه دې وښودله، بسم الله الرحمن الرحیم دې ورته وښودلو، الله جل جلاله دغه مبارک نوم مبارک دې ورته وښودلو. حدیث مبارک دی چې د مور او پلار مخکې وروستي ټول ګناهونه معاف شي، ټول ګناهونه الله پاک معاف کړي. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي څوک چې د خپل بچي اسلامی تربیت کوي، خپل بچی ته قرآن خي، خپل بچی ته حدیث خي، خپل بچی ته اسلام په مطابق هغه ته تعلیمات ورکوي، وای دغه ماشوم تر مرګه چې څومره ساګانې اخلي په هر یو سا به دې والدینو ته الله پاک یو نیکي ورکوي، یو ګناه به مټاوي او یو درجه به ورته الله تعالی بلندوي. الله پاک دې مونږ ټول قرآن خوان کې نیکان صالحین کې زمونږ دا بچي دین ټول خدای قرآن خوان او نیکان صالحین کې. واخر دعوانا الحمدلله.